مجلس راز خوندي کول دا یو ستر امانت دی. یو چا تا ته د زړه خبره وکړه، ته خپل شخصي مجلس ته وغوښتلې، ستا سره د کور حالات شریک کړل، ستا سره مجبوریانې شریکې کړې، ستا سره خصوصي مجلس وکړي او بیا یې دا درته وویل چې حاجي صاحب دا زما او ستا مجلس دی، دا د دغه ځای مجلس دی، اخوا ته یې مه کوه. ته راولاړ سې نړۍ نړۍ دې په خبره کړل، دنیا دنیا دې په خبره کړل. دې ته وایي چاته مه وایي، شل ته تا نور ویلي، دې ته وایي چاته مه وایي. دا خیانت دی. خیانت کول د منافق علامه ده. ځکه حدیث دی د الله رسول وایي منافق کې درې علامې دي. کله چې خبره کوي دروغ وایي، کله چې یو څوک امانت ور وسپاري خیانت پکې کوي. او دا مجلس امانت دی. د الله رسول فرمایي المجالس بالامانه، المجالس بالامانه. بعض مجلسونه دا رقم دي چې هغه امانت دی. اره خبره چاته ولې رسوي؟ ولې د مسلمان راز ښکاره کوي؟ ولې د مسلمان مجبوري ښکاره کوي؟ ولې د مسلمان خصوصي مشورې پر عام ډاګ میدان باندې وایه؟ دا خیانت دی. زموږ په معاشره کې دا عادت بیخي ډېر دی. وایي پلانکي ځای ته ورغلی یم، هغه ماته یو خبره وکړه، ته نو چاته مه وایه. ای د الله بنده، نو چې هغه تا ته پټه وکړه ته درته ولې وایه؟ دا خو تا داسې خیانت وکړي. او خپله دې لس ځایه نور هم ویلي دي او دا یولسم کس ته مه وایي ته چاته مه وایه. دا خیانت دی. زندگی اصول یې زده کړئ. هغه چا چې ته د مجلس سره جلا کړي چې راز ستا سره پټه خبر لرم، دا پټه خبره معنا دا چې امانت ته نور څوک نه خبرول غواړم. یا ته چا خپل حرم کور ته راوغوښتل چې راسه زه ستا سره مجلس لرم، یا یې کوټې ته راوغوښتلې، یا یې خپل شخصي ځای ته راوغوښتلې، هغه ستا سره یو شخصي خبره وکړل، یو ستونزه یې در سره شریکه کړل، یو مشوره یې در سره وکړل. دغه مشوره دغه ستونزه بیا پر عام ډاګ باندې و نورو ته بیانول دا ستر خیانت دی. دا د منافق علامه ده. دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم د منافق نښه ګرځولې ده. آیت المنافق ثلاثه. د منافق درې علامې دي که نه؟ یوه علامه پکې دا ده چې څوک امانت ورکړي دی خیانت پکې. امانت یوازې په اموالو او په دې شانې کې نه راځي، امانت په خبرو کې هم راځي، امانت په مجلس کې هم راځي. البته که چیرې داسې ځای ته وغوښتلې چې د مسلمان د هلاکت لپاره اراده درلوده، یا د هغه سره د غلا اراده درلوده، یا د هغه سره د ظلم اراده درلوده، د تجاوز اراده درلوده، بیا ستا مسؤلیت دا دی چې هغه خبر کړې چې زه په داسې مجلس کې ناست وم، ستا دپاره توطیې جوړېدلې، ستا دپاره دسیسې جوړېدلې، ته دې په هوښیار یې، ستا دې دا شی په ذهن کې وي، بیا پروا نه لري. لیکن که څوک تا سره خبره شریک کړي، د الله رسول فرمایي المجالس بالامانه. دا اوس زموږ په دا زندګي کې دا شی بیخي ډېر دی. یو څوک زړه ته رانږدې کړي، وایي ته زما د زړه انډیوال یې، هغه په دې وجې د خپل راز ورسره شریک کړي چې دی به یا ښه مشوره راکړي یا به د غم پر ما سپک سي. خپل شخصي د زړه خبره ورته وکړي او په دې باور وي کله چې دا سړی د ده سلام بند کړي، خبرې سي، دا ټول رازونه یې افشا کړي. رحمان بابا ناکي نه وایي د زړه حال و چاته مه وایه رحمانه، هغه یار به یار لري ته به رسوا کړي. هغه به بیا بل سبا بل یار پیدا کړي، ته یې به غورځولی، ستا څخه به خپل مفاد اخیستی، د یو مفاد په خاطر باندې، د یو لالچ په خاطر تا ته ځان در نږدې کړی و، ته یې د زړه دوست بللی وې، تا په ده باور کړی و. لیکن کله چې دی ستا څخه خفه سو او مراد یې حاصل کړي پر بله ولاړی، ستا ټول رازونه افشا کوي. ته دومره ساده مه جوړېږه چې یو چا تا ته وخندل، یو چا تا ته خوږه خبره وکړه، ته به وایي چې دا زما د زړه سړی دی. نه نه، دومره ساده هم نه وي په کار. بیا په نن زمانه کې اول خو کوشش دا وکړه چې د چا سره د راز خبره مه شریکوه. که دې شریک کړل هغه سړي ته دې یو امانت ورسپاري، بیا کې هغه بل چا ته رسي، دا خیانت دی، دا ظلم دی، دا د هغه مسلمان سره ظلم زیاتی دی که نه. لهذا په دې کې باید موږ ډېر سوچ وکړو. دا زندګي په اصولو د شریعت تېر کړو، خیر و خیرت، بیا به هېڅ مشکلات موږ ته نه متوجه کړي. مشکلات خو نن زیږي د دې وجې چې موږ د شریعت اصول نه دي دغه کړي، په ځان کې راوستلي، هغه مې پایماله کړي دي که نه. موږ باید د خپل زندګي اصول پر ځای کړو.